سلامونه ملګرو، په نوې ویډیو کې زه تاسو ته یو بل خوندور پکس لاب زه د خالد او امین لخوا اپډیټ شوی خوندور پکس لاب د فونټونه او هر څه کې اضافه دي. نو ویډیو ته پای سره ګورئ، د زده کړې طریقه یې ده. نو دا پکس لاب د کله چې راخلاصم کو غواړو زه اوس غواړم یو ډیزاین کې جوړ کړم د اختر په باره کې. نو سایز بیا راولو، دلته بیا سایز راولو د ټویټر دغه ته یوټیوب ته. کله چې دا سایز راوستی نو راځو بس هر څه اضافه دي کې. دا زموږ په اړه شو، کله چې زموږ په اړه راغله دا زموږ په اړه او دا یې خوندور څپې دي، هر څه کې شته. راځو استیکرانو ته. کله چې استیکرانو ته رالو نو زه اوس غواړم یو اختر تصویر جوړ کړم. اول به دا انتخاب کړو. کله چې دا انتخاب کړو دلته بیا ودروئ، دا یې ډایرکټ دا بیا کوپي کړئ، دا بیا راوچرخوئ، همدا به هم دلته راولئ، دا بیرته راسئ کلپي کړئ. کله چې کلپ کړو بیا راځو بیرته استیکرانو ته. نو دلته اوس ما تیار ډیزاینونه هر څه کې ایښي دي. کله چې له دغه ځایه راواخئ، هر څه تیار مکمل کې پراته دي. راځو بس دا ما ور اضافه کړی په استیکرانو کې، دا به راواخو، دا به راواخئ دلته. تاسې کله راواخیستی زه غواړم څپه یې ور بله څپه ورکړم، دا څپه خوند نه کوره. کله راله زه غواړم بله څپه ورکړم، نو زه غواړم دا څپه ورکړم. راځو څپې ته یو تغیر ورکوو. کولی شئ چې تاسې هر څه پکې کار کوئ. ښه زه غواړم دا څپه اوس کار کوم کې، نو دا به هم دی راغټ کړئ. تاسې کله دی راغټ کړو په همدې طریقه باندې. بیا راځو بېرته استیکرانو ته. استیکرانو ته چې کله رالو نو دلته تیار ډیزاینونه هر څه مکمل کې پراته دي. زه غواړم دا رقم تاسې کله راواخیسته. بیا غواړم دا شکلونه په شکلو کې بیا دا راواخیستی. بیا بېرته دا درکړم کاټ کړئ، بالاخره درې کونجه شي، درې کونجې شو. بیا راځو دلته د ګالري تصویر راخو. نو دا یې تصویر هم راواخیستی. تصویر چې کله راواخیستی دا به هم دا رقم منظم کړئ. کله چې منظم کړو بس په همدغه ځای به کېږدئ. لار به کمه در سورکه مجتمع مګوره په سپکه مجتمع ستا رقم شل چې غاپي موږ بس تاسې کېښوئ. بیا به بالاخره دا رامخته کړئ، مخته به ووئ، دا بل به راسئ کلپ یې کړئ. تاسې هم کلپ کړو بیا به دا دی راغټ کړئ په دې اندازه باندې. همدا دا شو، دا به هم کلپ کړئ، دا به هم کلپ کړئ. کله چې کلپ کړو بیا راځو دلته یو بل شکل راخو په هغه اندازه په هغه طریقه باندې. زخمی خوش خیالیم تمام حرف دل من
همدا داستو بیا راځو دلته نوم ته نوم ته چې کله رالو دلته زه یو څه لیکم زه خپل نوم کې لیکم غلام حبیب له طرفه غلام حبیب کله چې مې خپل نوم ولیکئ بیا راځو پونټو ته چې کله رالو په دې کې اوس هر کوم پونټ کولی شوی چې تاسې کار کوئ خو ما ته بل پونټ خوند راکوي زه غواړم دا کار کوم کې زه غواړم دا کار کوم نو دا پونټ چې کله راواخیستی غواړم بېرته دا کول کړمه راځم دا پونټ مې راواخیستی او دغه نوم ته ورکړو اوس غواړم خپل نوم کې کار کوم همدا نوم شو نو کوم شی غوښتلو هم هر څه ستا په استیکرانو کې کولی شوی یو بل څه هم راواخلئ په دوی کې کوم هر یو راخیستی هم مشکل نه لري راخیستل کېږي او کوم دا راخیستی هم مشکل نه لري کندار اخته مشکل نه لري بس دلته ولیکئ دغه ته یو رنګ وربدل کړه همدا طریقه ولا السلام علیکم او ملګرو یو بل طریقه هم کولی شوی د دغه ځای کولی شوی چې هر څه راواخلئ استفاده یې کوئ دلته کله پونټو ته رالاست یعنې په دغه زه غواړم دلته مثال نوم به د انګلیسي لیکئ یو زه غواړم ایم راستئ بیا چې کله دلته پونټو ته رالاست په پونټو په پای کې هر څه شامل دي کولی شئ یو دانه دانه راواخلئ په دوی کښې ټوپک خوښ و بالاخره لاس و کلپ و موټر و هره پنځه سیم خوښه وله په دوی کې کولی شئ چې تاسې ډایرکټ راواخلئ په دوی کښې هر څه خوښ ولو کولی شئ چې راواخلئ